دنیا د محبت له وجې زوی خفه که، پلار خفه که، ورور خفه که، حتی مور. د عبدالخالق خلیفه صاحب خدای دې جنت الفردوس نصیب کړي، د دغه عادي ژوندی و په میرانشاه کې، ده ویل مولوي صاحب د مور ډېره په کم شي خوشحالېږي. ول زه چې له بازاره میوه راوړم، عامه میوه مثلا تاسې فرض کړئ میوه راوړم، زردالو راوړم، خو د زردالو سره یوه مڼه ځان ته راواخله. بیا د عادیې ته وایم یوه مڼه نو څه شی ده؟ ورته وایم عادیې تا ته مې یوه برخه جلا راوړې ده، دا دغه زردالو دې دي څه شی ده؟ دا مڼه ده. دا دومره خوشحاله سي، دعا وکړي، زړه یې دعا وکړي، که دالته یې ونه کړي بیا هم کوي، خو پرېږدي یې نه، زړه محبت سي پیدا سي، دعا خامخا کېږي. دا قانون ده. وایي دعا ګټل کېږي نه، دعا به ګټې چې د چا سره د نیکي وکړه، دعا دې وګټله، که دالته نه بیا درته کوي. زړه یې خوشحاله سي، دعا راته وکړي. حالانکه یوه مڼه څو په هغه وخت کې په 15 روپیو، ده ویل مولوي صاحب په 15 روپیو، په هغه وخت کې مڼه په 15 راتله، 15 روپۍ خرچه ما دې ته وکړه، خو دعا مې ځینې وګټله، آخرت برابر سي. مور څومره عظیم شی دی. دغه مور ما خپله ځینې اورېدلي دي، زموږ د کور ګاونډي و، بل کس مور یې ډېره دینداره ښځه وه، ما یې له زویه واورېد ورسره دعوه یې وه، داسې کنځای ورته وکړله چې بې ادبي ډېره معاف د فرجو کنځای ورته وکړه چې تا څه وڅکم، خپلې مور ته یې داسې کنځای وکړه. ما خپله ځینې اورېدلي دومره دینداره مور ته ما خپله ځینې اورېدلي وي چې ده ورته تا څه وڅکلي. دغه د چیش له وجې، خو د دنیا کار و، خو یا به چای نه و، یا به مړۍ کمه سوې وه، یا به پلانی شوی، داسې خو نه و چې مور یې قتل کړی و، دینداره ښځه وه. دنیا محبت دومره تاواني شی ده. د دنیا د محبت له وجې مور خفه کړي، په 10 روپۍ خفه کړي. موسی علیه صلات وسلام مبارک دا وایي د الله تعالی ملاقات ته به ورته په کویتور به ملاقات کوئ، بیا به په ملاقات کې الله تعالی ته چې به دی ورغی، د کویتور په غره مبارک باندې به د اسمان له طرفه داسې د پیپو په شکل شان راکوز سو، بیا به د موسی علیه صلات وسلام د الله په منځ کې مکالمه کلام داریک کېدی. موسی ته کلیم الله وایي، موسی علیه السلام ته، ځکه چې ده له الله سره برای راست کلام کړی دی. نور انبیاو د چا په واسطه کلام کړی دی؟ جبرائیل علیه السلام، او ده برای راست کلام کوي. وایي دا پیپونه به راکوز سو، دی به ورسره غږېدی. خو د ده مور وه چې دی به کله روان سي، مور به لاس پورته کوي، دعا به پسې کوله چې خدای پاک زما زوی چې تا څخه څه غواړي هغه ورکړي. نو موسی علیه السلام چې به د الله دربار ته ورغی چې ده به څه غوښتو، څه کیسې به کولې، الله به قبلولې. کله چې مور وفات سو، موسی علیه السلام کویتور ته ورغی، د الله سره ملاقات کوي، پیپونه کوز سو، خبرې شروع شوې. چې شروع شوې، الله ورته ویل ای موسی په قدر و منصب د نبوت په غږېږي، زیاته خبره به نه کوې. منصب نبوت چې تا ته احکام درښیم، دا وکړه، دا مه کوه، دا. ده ورته ویل یا الله زه خو چې به رالم ما ته خو به تا مې اختیار و چې څه مې ویلی څه مې غوښتی. دا قید ولې ولګېدی؟ الله ورته ویل قید ځکه ولګېدی چې ته به را روان شوې، ستا مور و هغې به لاس راته پورته کوي چې خدایه زما د زوی ټولې خبرې ومنه، ما هغه ستا د مور لاس ته کاته، ځکه تا ته عامه اجازه وه. نن دې هغه د دعا کس وفات سي، په منصب نبوت په غږېږي، زیاته خبره دې نسته. موسی علیه السلام رسول و، په رسولانو کې اولو العزم و، مور یې نه رسوله وه نه نبي وه، خو د مور دعا ته محتاج و. ګوره مور خو نبي نه وه نه رسوله وه، خو کم سې کم صحابي وه، یعنې د نبي مور وه خو صحابي وه، لکن د مور دعا ته دی محتاج و که نه و؟ نو چې موسی علیه السلام ورته محتاج و په منصب نبوت کې، نو ما ورته به بیا څنګه نه محتاج؟ هغه مور د دنیا په سر نن سبا خلک خفه کوي، په 10 روپۍ خفګان ته ورسه قرضه وکړه پټ، خو د مور خوشحاله کړه، پلار خوشحاله کړه، دعا ځینې وګټه، په 10 روپۍ به خدای پاک تا ته بیا قدرت درکړي، پیدا به کړي.